معزز مسلمانانو، الله رب الجلال چې انسان دنیا ته راستولی دی، انسان دوه قسمه دی. یو قسم انسان د مسلمان په نامه نومولی دی، بل قسم انسان دی خو د کافر په نامه نومولی دی. کوم کسانانو ته چې د الله رب الجلال اراده سوې وي چې دا کسانان به د الله رب الجلال رضا خپله کوي، د الله رب الجلال دین ته به خدمت کوي او د اسلام او د دین او د خدمت به تر بل چا ورسوي، دا یو قسم انسانان. دوهم قسم انسانان رب العالمین کفار پیدا کړي دي چې د هغو په حق کې د رب العالمین اراده دا ده چې دا به د رب العالمین دشمنان وي، د رب العالمین د رسول دشمنان به وي، د رب العالمین د اولیاءو دشمنان به وي او د رب العالمین په الوهیت او ربوبیت کې به خبرې کوي. د هغه څخه راوروسته کوم کسانان چې رب العالمین مسلمانان پیدا کړي دي او د اسلام په دا ښایسته نامه باندې ښایسته کړي دي، هغه کسانانو ته بیا رب العالمین خپله رضا دا په یو ماسې څه باندې ورکوي. ځکه هلته د رب العالمین رضا په دې طلب کې تللې دي چې الله رب الجلال ته مسلمان پیدا کړی، کاته توفیق د عبادت درکړی دی، کاته توفیق د ذکر او اذکارو درکړی دی، نو بیا الله رب الجلال په ماسې بهانه باندې رب العالمین جنت او رب العالمین خپل رضا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات په آخرت کې دا په ماسې څه درکوي. لکه شاعر وایي په بهانیز د رب العالمین رضا په روپو نه ده چې ډېرې روپۍ مصرفه وه، که په روپو وایي د رب العالمین رضا به کفارو خپله کړې وای چې څومره روپۍ او مال او جایدادونه یې مصرف کړي دي. نه، په روپو نه ده، بلکې په بهانه اس ماسې د رب العالمین رضا په بهانو دي. د الله رب الجلال د خپله رضا او د مسلمان دا کوم ګناهونه صغیره ګناهونه دا الله رب الجلال په څومره کوچني کار باندې رب العالمین زموږ ته ګناهونه راشي. د انسان څخه ګناه وسوه، صغیره ګناه ده، دی ولاړ شو اوداسه ده، لمانځه ده، خالص د اوداسه نیت وکړي، رب العالمین هغه ګناه یې راشي. ولی رب العالمین دا جنت او د خپل رضا په بهانه درکوي، په خوارۍ او تکلیفونه نه دي. دا د الله رب الجلال قانون دی چې چاته چې د رب العالمین اراده سوې وه چې دې ته به زه خپله رضا ورکوم او دې ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مطالعات ورنصیب کوم، هغه سړي چې هغه خوند کېږي، هغه سړی د رب العالمین په عبادت خوشحاله وي، هغه سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت طریقو خوشحاله وي. عبدالرحمن جامی صاحب نفحات الانس کې د ولی الله حالات ذکر کوي، بیا د هغه په حالاتو کې د هغه فرمایي، هغه وایي د انسان د نیکبختۍ او د بدبختۍ علامه دا ده. یو انسان که عبادت ډېر کوي، یو انسان که د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقو ته په ګټه سترګې کتل، یو انسان که د الله رب الجلال د دین ادبیات ساتل، وایي دا انسان نیکبخته دی، علامه ده دې ده. ولې؟ دا چې الله پاک ستا په زړه کې د دین محبت اچولی، دا چې الله پاک ستا په زړه کې د یو عالم او د یو شیخ الحدیث محبت اچولی، دا چې الله پاک ستا په زړه کې د یو ولی الله محبت اچولی دی. په دې کې حکمت دا دی چې رب العالمین خپله رضا کوي. دا عبدالرحمن جامی صاحب د ولی الله په حالات کې دا د بدبختۍ علامه یې د دې خلاف، د بدبختۍ علامه یې بیا دا ده چې یو انسان ورځ په ورځ د الله رب الجلال د مخلوق دشمن جوړ سه، د الله رب الجلال پر اولیاء پر صحابه پر مشران او اصحاب باندې اعتراضونه دا د بدبختۍ علامه ده، پر عبادت کې شوق مرزه ده، د بدبختۍ علامه ده. دا یې بل طرف دی. نو معزز مسلمانانو، ما ستاسو مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان یو فرموده وویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر الناس
په ټولو خلکو کې خیر د خلکو څوک دی؟ من ينفع الناس. وګوره په خلکو کې چې خلکو د چاته ډېره نفع اخیستل دا خیر د انسانانو دی. یا د علم په کور کې، یا د خدمت په کور کې، یا د صدقې او د خیرات په کور کې، په هر جانب کې چې یو کس دې ولیدی چې خلکو ډېره نفع ځینې اخیستل دا خیر د ناسو دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر د ناس من ينفع الناس. خیر د خلکو هغه دی چې د خلکو چې د چا ته ډېره نفع اخیستل. او هر سړی چې که طالب وي، که عالم وي، که بزګر وي، که صالح وي، که مورد وي، ځان به خادم پرځوي. دا به د زړه د سهار سره په دا نیت کوي چې سهار د کوره راوځي، ماښام به دا نیت کوي چې زه د رب العالمین د مخلوق خدمت کوم او زه د رب العالمین د مخلوق زړه ساتم. خالص په داغه نیت راوتل او ځان ته دا پرځول چې زه د الله رب الجلال د مخلوق خدمت کوم او د الله رب الجلال د مخلوق سره دا مناسبتونه نه غواړم چې زما خدمت وکړي، بلکې زه د خلکو خدمت کوم په هره طریقه د طریقو چې وي. دا یو ډېر حسین او ښایسته نیت دی چې رب العالمین یې چاته ورکړي. په دې باندې سړی نه خلاصېږي چې په کلي او علاقه کې مې 15 کسه پر لاس مچي او 15 کسه مې عزت کړي، نو زه د خلکو د خدمت خلاص یم. یا څومره چې خلکو ته قبول کېږي او عمره به د خلکو خدمت کوي، څومره چې خلکو ته نږدې کېږي او خلک ستا اکرام او عزت کوي، هغونه به د خلکو خدمت کوي او عمره به د خلکو زړه ساتي او هغونه به د خلکو خیال ساتي چې د خدای پاک مخلوق دی او دا ټول مخلوق د رب العالمین عیال به بل سوي دي. دا پیدا سوي الله پاک پیدا کړي دي. نو کوم شي چې الله پاک پیدا کړی دا الله پاک خوا په ودی شي، نو ته به الله رب الجلال د مخلوق خدمت کوي او ځان به جوړیم چې د رب العالمین د مخلوق خدمت کوو. هغه کدا علم په کور کې وي، کدا علم تر یو چا پورې رسي دا یو قسم خدمت دی. او کدا تصوف او د طریقت او د تزکیه کوي چې یو څوک د رب العالمین په ذکر اخته کې دا بل طریقه د خدمت ده. او که هغه دې نه په واسه عالم نه وي، صوفي نه وي، خالص دا خو دې په واسه دی یو مسلمان زړه دا د ځان ما اساره دی یو مسلمان زړه د ځان ملي لیکو دا عظیم خدمت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا كل معروف صدقه. هر نیک کار صدقه ده. که سبحان الله وایا، که الله اکبر وایا، که استغفر الله وایا، دا ټول ستاسو لپاره صدقه ده او خیرات ده. ان من المعروف بعض د صدقو څخه دا غدي چې د مسلمان سره مخ په مخ ورلې او په ورته د ځان کې دا د ځان ته صدقه ده چې یو چا زړه د هزار نه کې د ځان ته صدقه ده. یو چا د ځان سره ډېر خیال ساتي او د یو چا زړه ته په دا خیال کوي چې د دې سړي زړه ته به نه ګوري چې دا سړی یو خسیس او فاسق انسان دی چې زړه ازار کوي ته دې بد عمل کوي. دا زړه خو د رب العالمین جوړ دی، دا سړی خو د رب العالمین مخلوق دی، د دې خدمت وکړي. زموږ مشایخ او اسلاف فرمایي یو څوک چې یو چا ته امر بالمعروف نهي د منکر کوي، یو چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې خلاف عمل کړی دی، په شکنځلو، په بدو الفاظو او په تریب تندي مو ورته وایي. ولی دا د امر بالمعروف طریقه نه ده، په ورین تندي او په مسکا خوله باندې سړی پوه کړي چې دا کوم عمل تا کړی دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې خلاف دی. ګوره یو طرف ته امر بالمعروف کوي، هسې نه چې ته امر بالمعروف کوي او د انسان زړه نور د اسلام څخه لرې کړي. د امر بالمعروف دپاره په نیک او اصلاح طریقه چې بیا هغه طریقه باندې دوی اصلاح نه راتلل، بیا نو ته مجبور یې چې بیا په ترش تندي او بیا په وهلو او بندي کولو باندې دا کار باندې عملي کړي. اوله بیا انسان په امر بالمعروف نهي د منکر په ورین تندي باندې مامور دی. ښه په مزینو اخلاقو، ښه په ورین تندي به یو چا ته ولا پلان کوي بد عملي مه کوه.